پسې کوم څه ویلي وو چې دا جینۍ ده او دا په دوبۍ کې دا کوي او په سعودي کې دا کوي ټول هر څه مې ورته وغږول بس اف آی آر ډن شو که نه اوس ګوره صرف او د کور ایډرس د کور ایډرس یې راته چا نه ښه که نه الله شان ته ګوره د ضرور پاسپورټ یې راله خلکو ورولېږلو وي دا واله ضرور پاسپورټ یې د هغې کې مې عرض را درلېږم دا وګوره ځه ملګرو مینو په زاید باندې اف آی آر خو وکړو خو ورسره په باجوړ کم خلک چې دي په هغو باندې هم څه الزامات یعنې څه بې عزتي وله وکړه د ټولو نه مخکې راشئ ویډیو یې وګورئ هغه د ټیک ټاک جینکۍ سموي پښتو ټیکې اغوستې ده خپله خور ته مټیزه تللې ده 3 کاله وشو ارمونې راوړي خورې ټیک شوه نن مردان د تلي مالک ته یې ورغلي وي دا خو بدنامترین خلک دي وي دا خو خوشې باجوړي دي وي دا خو د مردان خپل خلک هم نو کومه ویډیو چې وه هغه تاسو کته مینو خان کوم چې ستاسو کومه واقع به هغه وړاندې وي زاید چې کوم دی هغې سره داسې څه لینډ دین و نو هغه لینډ دین کې هغه وران شو بیا به په ټیک ټاک باندې لایو راتله په یو بل پسې به یې خبرې کولې یو بل ته به یې کنځل رد بد ویل نو بیا اخر هغه قیصه دې ته ورسېده چې مینو هغه د اف آی آر کولو فیصله وکړه او دا یې ویل چې زه به په زاید باندې اف آی آر کوم چې کله هم دا پاکستان ته راشي نو بیا اوس داسې چل شوی دی زاید چې دی هغه پاکستان ته راغلی دی مینو هغه مردان ته تللی ده که زه تاسو سره دا شریکه کړم چې زاید تعلق هغه د باجوړ سیمې سره دی او په مردان کې هغه اوسیږي نو چې کله دا بیا واپس راغلی دی مردان ته د بهر ملک نه بیا داسې چل شوی دی چې مینو هغه پسې تللی ده او کم اف آی آر چې دی په هغه ځای کم مقامي تاڼه چې د هلته یې پې کړی دی نو بیا مینو وایي چې زه لاړم او د دې کومه ماله کوڅه چې وه په هغه کې زه ګرځېدم د دې ما تپوس وکړو نو کم څه چې ویل هغه ټول تاسو واورېده زه به تاسو سره دا شریک کم په ټیک ټاک کې چې نن سبا کم حالات مخې ته راځي که تاسو د سید ولی شاه او د نور احساس کومه غویمه چې ده هغه وګورئ هغه هم ډېر زیات یو بد حل شروع دی مختلف قسمه کم کنځل چې دی هغه رد بد پې ویلی کېږي په عیار یې پکې کېږي یعنې ډېره زیاته کومه فحاشي چې ده زه به ویم هغه زمونږ خیبر پښتونخوا د هغه داخل شوي ده ټیک ټاک یو داسې غټه فتنه راوتې ده چې د هغې له سببه چې کم دی زمونږ خیبر پښتونخوا چې ده په هغې به د چا نظر لګېدلی وي چې داسې قسمه حرکتونه هغه پکې کېږي نو کومه دغه نوي معلومات چې هم تاسو سره شریک کول کوم باجوړي ورونه چې دي هغه ورته هم ډېر زیات غوسه دي داسې رد بد یې ورته هم په کمنټس کې ویلي وو نو انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو الله حافظ